صبر وکړئ ملګرو، اول را سره دغه ویډیو وګورئ او بیا درته د دې د جوړولو مکمل طریقه درښایم. ملګرو د عمران خان شکل جوړولو ته ما ډیر غټ ټایم ورکړلو، خو چې جوړ شولو نو تاسو را سره اوس ریزلټ وګورئ. څنګه چې تاسو ملګرو دغه ویډیو کتله، غواړئ چې دغسې ویډیو ځان ته جوړه کړئ په خپل موبایل کې. مکمل فری طریقه درښایم، هر څه تاسو په 2 منټو 3 منټو کې جوړولی شئ. ملګرو تاسو به تصویر څنګه جوړوئ، دغه تصویر نه به تاسو ویډیو څنګه جوړوئ او هغه به تاسو ایډیټ کوئ څنګه. مکمل سټیپونه به درښایم، یو سټیپ میس نه کوي. ویډیو خاص تاسو دپاره ده. که تاسو هم غواړئ چې زه په اے آی باندې کار وکړم، خپل ټیک ټاک ته، خپل فیسبوک ته او خپل یوټیوب چینل ته ویډیوګانې اپلوډ کړم او وایرل یې کړم، نو دا ویډیو خاص ستا دپاره ده. نو راځئ ملګرو، ویډیو ډېره زیاته نه اوږدوم، ستاسو ټایم نه ضایع کوم. خو د هر څه نه مخکې یوه غوښتنه لرم، که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ سمی سکیل HUB دا زموږ د یوټیوب چینل دی، در سره لازم سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره پریس کړئ چې داسې خوندورې ښایسته او زبردست ویډیوګانې تاسو ته پر وخت میلاویږي. نو راځئ ځو د موبایل سکرین ته او ټوله طریقه درته د موبایل په سکرین باندې درښایم. راځئ ملګرو، اول تصویران جوړوم څه ده په جیمینای باندې. دغه اپس تاسو ته پلی سټور کې ملاویږي. بره په کریټ ایمیج باندې به کلیک وکړئ، پلس ایکن باندې به کلیک وکړئ او د ګرلۍ نه به خپل تصویر ساده اپلوډ کړئ. صحیح ده. راځئ زه یو تصویر ساده اپلوډ کوم. اپلوډ کړو، دغه لیکل مې وکړه، دا لیکل ما د کوم ځای نه وکړل، څنګه مې راوایسته، د دې طریقه درته هم درښایم، دا لیکل درته هم درکوم. که ستاسو تعلیم نه وي نو بیا هم تاسو دغه رقم لیکل مکمل فری کولی شئ. ملګرو راځئ ګوره، ما سره تصویر جوړولو لوډینګ شروع دی. صحیح ده. دا کوم لیکل مې چې درته وکړه، دا ټول لیکل به درته زه درکوم. صحیح ده. څومره ډیر لیکل دي، دا تاسو مکمل فری کولی شئ. که ستاسو تعلیم نه وي بیا هم کولی شئ. نو ویډیو ستاسو دپاره د ویډیو وګورئ، هر څه به تاسو مکمل زده کړئ ملګرو. نو ما سره تصویر دغه جوړ شول. ګوره عمران خان تصویر دی، ما سره لاس کې سټک دی او کار مې شروع کړی. د دویم تصویر دپاره ما هم لیکل ورکړل. ملګرو دوستانو تاسو را سره کتلی شئ او دغسې به زه سټیپ بای سټیپ یو تصویر جوړوم. نو ملګرو دا مې سره دویم ریزلټ راغللو. د دریم تصویر لیکل هم ما ورکړل، تاسو را سره کتلی شئ. د دغه لیکل زه تاسو ته کمپلیټ درکوم. صحیح ده. په دغه ویډیو کې صحیح ده قربان. اوله سره زه درته تصویران زر جوړوم. کلر مې شروع کړلو، تاسو را سره کتلی شئ. دریم تصویر جوړ شولو. د دې نه بعد زه اوس جوړوم څلورم تصویر، یعنی دا کلر به ما ویښتو ته لږ لږ شانتې ورکړي وي او دغسې تصویر. صحیح ده. دغه تصویرانو بیا موږ یو کمپلیټ ویډیو جوړو. مکمل طریقه به درښایم ملګرو، تاسو را سره کتلی شئ. دا تصویرین ده، دې کې لږ لږ ویښته توروالی پکې راغلی. اوس زه د پنځم تصویر دپاره لیکل ورکوم. نو تاسو کتلی شئ لیکل مې ورکړل ملګرو دوستانو او د لږ لوډینګ نه بعد ګوره لږ شانتې لوډینګ کوي. انټرنیټ چې څومره تیز وي تاسو سره به تصویر زر جوړیږي. صحیح ده. ما سره لوډینګ شروع دی، د لوډینګ نینو بنانا. نو ما سره ګوره بل تصویر هم جوړ کړلو. صحیح ده. تاسو کتلی شئ په دې کې ما کپړې مپړې هر څه ورته کلر کړي دي. راځئ بل تصویر به یو جوړ کو. صحیح ده که نه. دغسې چې تاسو څومره زیات تصویران پې جوړوئ عمره به ستاسو ویډیو غټه راځي ملګرو. که تاسو د 1 منټ نه غټه ویډیو جوړوئ، لانګ ویډیو جوړوئ، یوټیوب دپاره جوړوئ، فیسبوک دپاره، نو په اسانۍ سره جوړولی شئ. نو ملګرو دا یو مې په سټوډیو کې جوړ کړو د خبرو دپاره. په اخره کې به زه پکې خبرې ایډ کوم چې ملګرو دوستانو ما دا تصویر جوړ کړو، دا څنګه راغلی، یا دا عمران خان ما جوړ کړلو، دا څنګه راغلی دی. نو دغه طریقه ده. صحیح ده ملګرو. اوس به زه یو تصویر را ډاونلوډ کړم. نو په پلیني تصویر باندې ما کلیک وکړو، دا مې را ډاونلوډ کړو. بیا په دویم تصویر دا لاندې غشی دی ډاونلوډ آپشن دی، په دې باندې به کلیک وکړئ. نو داسې سټیپ بای سټیپ زه ټول تصویران به په نمبر را ډاونلوډ کړم. صحیح ده ملګرو. ټول تصویران به د خپلې فون میمورۍ ته راولم ملګرو دوستانو. صحیح ده. نو داسې سټیپ بای سټیپ ما ټول تصویران را ډاونلوډ کړل. راځئ اوس طریقه درښایم چې تاسو به دغه لیکل څنګه کوئ. نو ملګرو د دې دپاره به تاسو چیټ GPT ته راشئ. صحیح ده. د دې پیلني کم تصویران چې ما جوړ کړه د په سکرین باندې کوم لیکل درته ښکاري، د دغه نه سکرین شاټ راوالی، دا لیکل به تاسو را کاپي کړئ. نو دغه به جیمینای اپس کې ورکړئ. خپل یو ساده تصویر به
ورکوي او تاسو ته به د عمران خان تصویر جوړ کړي. صحیح ده ملګرو دغسې چې دا څنګه یې ماته جوړ کړلو. کله چې تاسو ته تصویر جوړ کړلو د هغې نه بعد به راشئ چیټ جي پي ټي ته. صحیح ده ځکه چې هغې کې هغه تصویر د لرګي والا دی او تاسو ورسره ولاړ یې هر څه تاسو برابر دي نو تاسو به چیټ جي پي ټي ډېر ښه پوه شي. نو بیا چې کله تاسو چیټ جي پي ټي ته راغلی په دې پلس ایکن باندې به کلیک وکړئ ملګرو په دا سیټ کې ښکاري او د دغه طرفه په پوټو باندې کلیک وکړئ او خپل ساده تصویر به ور اپلوډ کړئ. صحیح ده داسې تصویر خو به تاسو جوړ کړي لیکل درته ما درکړل. صحیح ده قربان نو دغه تصویر به تاسو ور اپلوډ کړئ. د هغې نه بعد زه ګوره چیټ جي پي ټي ته لیکل کوم زما تعلیم نشته دی. ګوره په د مایک باندې ما کلیک وکړلو او وایس کې ورته وایم چې دا کم تصویر در سره ما شیر کړلو چیټ جي پي ټي داسې تصویر زه جوړول غواړم. دا کم کس چې دی د لرګي نه جوړ شوی دی دا کس او دا عمران خان دی. صحیح ده تاسو ته هر چا نوم ورکولی شئ او دا کم شاته چې ولاړ دی کار کوي ترکان دی دا زه یم. نو زه غواړم چې یو داسې ویډیو جوړه کړم مثال کې چې زه ځنګل ته روان یم په ځنګل کې 10 ایمیج پرونټ ما سره شیر کړه. صحیح ده که نه 10 ایمیج پرونټ چې زه ځنګل ته روان یم په ځنګل کې یو ونه ووینم او هغې نه زه بیا کټې کړم او بیا ترې سړی جوړوم که نه لکه زه ځان سره خپل دوکان ته راوړم. نو ګوره ما ته د 10 تصویرانو لیکل ما سره شیر کړل تاسو را سره کتلی شئ. نو د دې نه به زه اوس پیلني لیکل را کاپي کړم. دا لیکل مې نه تاسو سکرین شاټ ته اخیستلی شئ تاسو ته په سکرین ښکاري په دې کریټ ایمیج باندې به کلیک وکړئ همغه طریقه ده سیمپل ساده په پلس ایکن باندې کلیک وکړئ. ایډیټینګ به هم درته هم درښایم. صحیح ده ساده خپل تصویر مې اپلوډ کړلو دغه لیکل مې وکړل تاسو ته ښکاري. ګوره اوس ما ورته لکه تاسو چې نوې کهاني جوړوئ اوږده کهاني جوړوئ غټه کهاني جوړوئ نو تاسو بیا دغسې ګوره یو تصویر یې ماته جوړ کړلو. بیا دویم ځل تصویر اپلوډ کېدو ته ضرورت نشته صرف دویم نمبر دا کوم لیکل ښه دي دا کوم لیکل دي دا به راواخلئ دوباره به یې دلته بیا پیسټ کړئ نو تاسو ته به دویم سین جوړ کړي دویم تصویر به جوړ کړي. صحیح تاسو کتلی شئ لږ لوډینګ دی انټرنیټ لږ کمزوری دی خو انشاءالله تاسو به په هر څه باندې پوه شئ. ویډیو لږ زه وایم چې څومره زر ویډیو زه تاسو ته جوړه کړم چې تاسو پرې مکمل پوه شئ. نو ملګرو دوه تصویران ما سره جوړ شو دغه دریم نمبر تصویر زه جوړوم دغسې به تاسو یو راخلی او تر 10 پورې مکمل تصویران 20 تصویران جوړوئ 30 تصویران. نو ګوره زه دا بوټی ریبم. صحیح ده نو ما څنګه چې پیلني تصویران ډاونلوډ کړي د هغې نه زه ویډیو جوړوم. صحیح ده نو ټول هم دغه سیم طریقه ده دا اپ په تاسو پلی سټور نه انسټال کړئ دا مکمل فری دی. صحیح ده که نه چې کله مو انسټال کړو په دې کنټیکټ وذ ګوګل باندې به کلیک وکړئ او خپل ایمیل سره به لاګ ان کوئ کلو به یې کوئ مکمل فری اپس دی. صحیح ملګرو ما ګوره اکاونټ پکې جوړ کړی دی ما لاګ ان کړلو بره په دې ایمیج باندې به کلیک وکړئ او دلته کې به دې ځای نه به تصویر اپلوډ کوئ یو تصویر به اپلوډ کړئ دوه تصویران دریو داسې به یو تصویر اپلوډ کوئ ما یو اپلوډ کړو تاسو کتلی شئ دا دویم تصویر دی داسې سټیپ بای سټیپ په هر سین تصویر ور اپلوډ کړئ. صحیح او په لږ وخت کې به تاسو ته د ټولو تصویرانو نه ویډیوګانې مکمل فری جوړې کړي. ملګرو ټول تصویران ما اپلوډ کړل. صحیح تاسو را سره کتلی شئ بیا لاندې دغه تصویر دی ورکوټې شان دی زما په دې باندې کلیک ما چې کله وکړو کومې ویډیوګانې ما جوړې کړي هغه دلته راغلي نو دا به زه یو اوس را ډاونلوډ کوم د دې سره ګوره بیک ګراوند میوزیک هم په خپله راځي. صحیح ده هر څه ورسره په خپله راځي. نو ملګرو دا ټولې ویډیوګانې به زه اوس سټیپ بای سټیپ دوباره ټولې را ډاونلوډ کوم A to Z. صحیح ده که نه چې پکې غلط نه شم. نو ملګرو ګوره ویډیوګانې ما را ډاونلوډ کړلې تاسو را سره کتلی شئ یو ویډیو نو اینده دې کې کلر ورکړی شوی دی او ملګرو اینده دا کوم چې سټوډیو کې ناست یم هغه ویډیو ده نو دا مې هم را ډاونلوډ کړله. د دې ایډیټینګ اوس درته درښایم چې تاسو به ایډیټینګ څنګه کوئ. نو سمپل ساده به تاسو انشوټ اپس ته راشئ دا اپس هر چا سره شته که چا سره نه وي نو پلی سټور کې به یا کپ کټ یا کین ماسټر تاسو هر یو اپس انسټالوئ او دا ټولې ویډیوګانې چې څومره تاسو ډاونلوډ کړي دي دا به ور اپلوډ کوئ. صحیح ده دغه رقم نو چې کله مو ملګرو ویډیوګانې ډاونلوډ کړلې صحیح ده که نه نو تاسو به یې سیز برابر کوئ. خو د هغې نه مخکې بله دا خبره چې ګوره ما 4 ویډیوګانې په دې کې واچولي او ما جوړې کړي 6 ویډیوګانې یا 2 ویډیوګانې نه سیو شوي نو دا زه دوباره سیو کوم. صحیح ده اکثر کله نه کله نیټ سلو وي نو بیا نه سیو کېږي نو چې کله نیټ تیز وي بیا زر سیو کېږي. صحیح ده نو دواړه ویډیوګانې مې دغه هم سیو کړلې او دلته دوباره راغلم او دواړه ویډیوګانې مې اپلوډ کړلې ورته. صحیح ده تاسو کتلی شئ اوس به دلته سیز د ټیک ټاک والا سلیکټ کړئ. صحیح ده که نه دا وینې دا کم چې اوږد دی ولاړ دی. صحیح ده په دې باندې ما کلیک وکړلو اوس دې کې دا لاندې اوپره ځای تور راغلو دې سره به زه څه کوم په دې ټي باندې به کلیک وکړم بیا په ټي باندې کلیک وکړم او دلته کې به لږ سپیس ورکړم او دلته کلر ته به راشم دلته کې به سپین کلر پکې سلیکټ کړم او لاندې باندې به سپین کلر پرېږدم او د دې دپاسه به بیا زه لیکل کوم. صحیح ده مکمل طریقه زده کړئ یو طریقه هم در سره ضایع نشي میس نشي نو انشاءالله مکمل کمپلیټ ویډیو طریقه به تاسو ډېره زر زده کړئ. اوس به د دې نه بعد ملګرو تاسو وګورئ چې کومه ویډیو مخکې وروستو خو نه ده راغلې ټولې ویډیوګانې به داسې وګورئ که کومه ویډیو وروستو مخکې وي تاسو به په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ او دغسې به یې واړوئ. صحیح ده چې تاسو مکمل ترتیب برابر شي دوباره به په ټي باندې کلیک وکړئ او لیکل به پکې تاسو وکړئ. صحیح ده مایک ما ووهلو او مې ویل چې دا د عمران خان نوې ویډیو ده راته بره یې ولیکل ښه سمپل ساده دا ویډیو که تاسو طریقه زده کول غواړئ چې زه دا لیکل
لیکل څنګه کو نو زما په یوټیوب چینل کې په دغه ویډیو اپلوډ شوی دا کدا ویډیو چاو کتل نو مکمل به دغه طریقه هم زده کړئ تاسو چې تاسو زه دا لیکل څنګه کوم په کومه طریقه باندې کوم نو دا طریقه هم زده کړئ ځکه چې تاسو هم تعلیم نه وي او بیا غواړئ چې لیکل وکړئ که تاسو تعلیم وي نو ډېر په اسانۍ سره تاسو بیا لیکل کولی شئ او ډېر لیکل په لږ وخت کې کولی شئ څنګه یې ځکه او ملګرو تاسو را سره کتلی شئ که نه نو ملګرو هر څه ما وکتل برابر مې که د دې اخره کې ګوره دا وایس دی د دې ما دا وایس بند کړلو او په دې آډیو باندې ما کلیک وکړلو دلته ورسره زه خپلې خبرې کوم راځي خبرې څنګه کوم السلام علیکم دوستانو د عمران خان دا تصویر ما جوړ کړلو او ریزلټ یې را سره وګورئ نو وګوره دا خبرې ما وکړلې او تاسو را سره د ویډیو ریزلټ په اوله کې مو کتلو او د دې نه بعد بیا هم را سره وګورئ نو ملګرو ویډیو ما سیو کړله ډاونلوډ مې کړله راځئ هغه بل کم چمن والا تصویر ما جوړ کړی دی دا تاسو را سره کتلی شئ د دغه تصویر اوس زه را ډاونلوډ کوم او د دې نه هم درته ویډیو جوړم چې ستاسو مکمل یقین وشي تصویر مې را ډاونلوډ کړو دغه ایپس ته راغلم بره په ایمیج باندې ما کلیک وکړلو او لاندې په دې تصویر باندې ما کلیک وکړلو او د خپلې ګیرلې نه مې دغه تصویر اپلوډ کړلو تصویر زما سره لوډینګ شروع شولو ملګرو دوستانو تاسو را سره کتلی شئ او ګوره چې دا لوډینګ پوره شي که نه زه درته بیا د دې تصویر ریزلټ درښایم چې څومره خوندور به راځي نو تاسو ما سره کتلی شئ دا ویډیو زه ځنګل ته روان یم د دې نه بعد په بل سین کې به زه هغه ونه ګورم په بل سین کې به زه هغه ونه ریبم نو بیا به زه دا ټول سټیپ بای سټیپ که زه لیکلو غواړم چې دا زه په بل سټایل کې جوړم نو لاندې زه ورته اردو کې لیکلو کوم بره یې ماته په انګلیش کې لیکي نو دا هم ډېره اسانه طریقه ده که دې طریقه څوک زده کول غواړي زما په یوټیوب چینل کې همدغه ویډیو اپلوډ شوی ده په دې کې ما هر څه ویلي خو زه لیکل نه کوم ځکه چې دا ماته لیکل مثال کې تا ته یا ماته لیکل نه راځي نو ډایرکټ که تاسو ویډیو ور اپلوډ کوئ تاسو ریزلټ به بالکل انشاءالله ښه راځي سیره خراب به نه راځي نو بس دغه ویډیو وه ماته ووایئ چې ویډیو څنګه وه ملګرو ویډیو تر دغه ځای پورې وه په کمنټ کې راته ووایئ راتلونکي ویډیو درته په څه شي باندې جوړه کړم د ترکي د اداکارانو معلومات درکړم که د اے آی ویډیوګانو کورسونه زه تاسو ته مکمل فری دروښایم که تاسو غواړئ چې تصویر جوړ کړئ ویډیو جوړه کړئ او مکمل کهانیانې جوړې کړئ غټې غټې ویډیوګانې جوړې کړئ او یوټیوب ته فیسبوک ته او ټیک ټاک ته اپلوډ کړئ نو ما ته کمنټ وکړئ راتلونکي ویډیو به هم درته خوندورې ښایسته او زبردستې اے آی ویډیوګانې راوړم که تاسو د ترکي د اداکارانو معلومات ترلاسه کول غواړئ نو د یو اداکار نوم ماته په کمنټس کې وایئ چې راتلونکي ویډیو درته پرې جوړه کړم او ستاسو کمنټ هم پکې منشن کړم نو ملګرو دغه وه کمپلیټ د اے آی یو ویډیو طریقه په کمنټ کې ماته ووایئ لازم چې څنګه ویډیو وه خوندوره وه که خوښه مو شوه که خوښه مو نه شوه او دویمه دا خبره که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سمی سکیل ایچ یو بي دا زموږ د یوټیوب چینل دی دا در سره لازم سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره پریس کړئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته پر وخت میلاویږي په بله ویډیو کې به میلاویږو په لوی الله مو سپارم